السلام علیکم. د نن سره زموږ د نن درس ریموف ډوپلیکیټس یا د جوړې قیمتونه له منځه وړل. دغه آپشن په واسطه کولی شو چې جوړې قیمتونه یا ډوپلیکیټس د سلنو څخه ایسته کړو یا له منځه یوسو. دوستانو راځو همدغه په عمل ډول وګورو. دوستانو دا زموږ یو جدول دی. تاسو کولی شئ فور مثال چې هغه کې ریکارډونه ډېر زیات وي 1000 2000 3000 نو تاسو څنګه په دې کې ډوپلیکیټ له منځه وړلی شئ. نو د ډوپلیکیټ لپاره راځئ تاسو ډیټا ټیب ته بیا راځئ ریموف ډوپلیکیټس ته. دغه تاسو ته دوستانو څومره چې کالمونه دلته وي لکه ګورئ شمېره نوم د پلار نوم شمېره نوم د پلار نوم دغه نومونه ټول راغلي. تاسو غواړئ چې په کوم کالمز کې تاسو ډوپلیکیټس له منځه یوسئ. که چېرې تاسو ټول انتخابوئ په ټولو کې ډوپلیکیټ نشته اوکې ګوره نو ډوپلیکیټ ویلز فاوند یعنې ډوپلیکیټ قیمتونه نشته دی. که چېرې تاسو په یو کالم کې غواړئ بیا دا داسې کوئ دوستانو چې فور مثال زه دا انسلیکټ کوم یعنې ټولو سلیکشن نه وباسم فقط زه غواړم چې په نوم کې یا شمېره کې یا جنسیت کې غواړم فقط ډوپلیکیټ له منځه یوسم. نو دلته فقط د نوم کالم انتخابوم. د نوم په کالم کې درې یعنې ریکارډونه چې احمد خان اول شماره درېیم شماره اوومه شماره دا ډوپلیکیټ دي. چې کله په همدغه کالم انتخاب کړه چې په د نوم په کالم کې زه غواړم چې ډوپلیکیټ یا جوړې قیمتونه له منځه یوسم نو اوکې ما ته وایي چې درې ډوپلیکیټ قیمتونه ایسته شول او یولس ځانې خاص قیمتونه پاتې شول. اتومات ډوپلیکیټ سره چې کوم مخامخ ریکارډونه هغه هم له منځه ځي دوستانو. دغه د ریموف ډوپلیکیټ طریقه دوستانو. السلام علیکم ورحمت الله.